بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې موږ څه نشستونه کړو د سوالاتو جواباتو، نو دا دریم نشست دی د سوالاتو جواباتو. مسله ذکر کی یو سړی یو څیز په نغدو باندې په یو ریټ باندې په قرض بیا په بل باندې آیا دا جایز دی که نه؟ نو فقها وایي چې بالکل او جایز دی، خو د شرط دا دی چې د مخکې نه به بیا وضاحت کی. لکه د موټرسایکلو دا بارګیني نو په نغدو باندې په دې دی، په قرض په دې. دا په قرض باندې پیسې ځکه زیات یادي چې هغه کال پورې یا یو نیم کال پوره پیسې بند دي، نو په نغدو باندې او په قرض باندې ریټ جدا وي. خو بیا به ورته وایي چې په نغدو مثال په لاک دی، په قرض باندې په شپږ شلې دی، نو داسې ښکاره به بیا ټیک دی. بله مسله دارم چې دا ظهیر اندوزي کول دا څنګه دي؟ یا د خوراک سیزونه دي یا دغه شان نور د تجارت کم سیزونه دي یا د زمیندار فصل دی، نو جایز دی چې مثال اوس ریټ ارزان دی نو هغې د وجې کې دي چې ریټ ګران شي بیا به خرڅ کړو، دا ټیک دی. حدیث کې چې راغلی چې پیغمبر علیه السلام په داسې کس لعنت وي، هغه په هغه صورت کې دي چې مثال غله ده، د خوراک سیزونه دي هغې ذخیره کړي دي او پر خلکو له تکلیف دی، نو داسې وخت کې بیا د ریټ اوچتولو دپاره او د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستلو دپاره داسې ذخیره بیا ټیک نه ده. بله مسله دارم وي هغه د زکات متعلق ته کم مالدار دی. ګوره مالدار هم دی بیا هم دی زکات اخیستی شي. جواب دا دی چې کله دا مالدار په سفر باندې لړ شي او هلته کې مثال د ده نه پیسې روکې شوې یا ته چا جیب ووالو یا ورسره پیسې ختمې شولې، نو که ده ته بیا چا زکات ورکړو دی اخیستی شي چې په سفر باندې. بله مسله دارم وي هغه کم کس دی چې زکات ورکول په ده لازم دی، واجب دی، او چې خلک زکات دله ورکړي نو هم دی اخیستی شي. دا جواب دا دی چې کم زمیندار کاکا دی دی به د خپل فصل مثال د زمیندارۍ فصل وشو، هغه فصل کې به دی زکات ورکوي، یعنی په ده باندې په خپله زکات واجب دی چې کم فصل وشو. خو دی اوس غریب دی دا زمیندار، نو د غریبۍ د وجې که بل کس در زکات ورکړي دی اخیستی شي، د فصل نه به خپل زکات وباسي، خو چونکې دی غریب دی نو بیا د بل نه زکات اخیستی شي.